نوی کابل ښار او کالندن ملا برادر د نوي کابل ښارګوټي د جوړولو ژمنه پوره کوي. دغه ښکلی ښارګوټی کله او څنګه جوړیږي جزیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سلام ستړي مه شئ د پښتو نیوز چینل محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. په مکړی تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته د نوي کابل ښار لومړي پاس زیربنا پروژې چارې پیلیږي. د کور او ښار جوړولو سرپرست وزیر د نوي کابل ښار د ښارګوټو د جوړولو په برخه کې د نویو پروژو د پیلېدو خبره کوي او زیاتوي چې په 1403 زیږدیز کال کې به د نوي کابل ښار لومړي پاس چارې هم پیل کړي. نوموړي له یوه خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د چین هیواد د هغو نیمګړو پروژو چارې به د نویو هوکړهلیکونو له مخې پیل شي چې پخوا یې چارې په ټپه درېدلې وې. د کور او ښار جوړولو سرپرست وزیر دغه راز ویلي چې په ټول هیواد کې 1 میلیون جریبه دولتي ځمکې د زورواکو لخوا غصب شوي وې چې بیرته راګرځول شوي دي. د ویلي چې په هیواد کې د غصب شویو ځمکو بیرته راګرځول سرپرست حکومت ته لومړیتوب لري.